دا هغه کوچنۍ کارخونه ده چې 6 نجونې پکې کار کوي. مطیع الله نبیزاده تیار دی چې خپل دوکان ته د خوراکي محصولاتو د چمتو کولو په موخه له ډیوې تولیدي کارخونې سره قرارداد وکړي. هغه له خپل ملګري خبر شو چې د کابل په چهارآسیاب ولسوالۍ کې میرمنې په کور کې مربا او ترشی تولیدوي. ما خب اول برای دکان که می آوردیم از شهر مربا می آوردیم و از اینجا یک نفر بود که در ولسوالی چهارآسیاب اینجا در خانه زنا چی جور میکنه مربای وطنی با او خاطر ما آمدیم که قرارداد کنم کتش و خاطر رمضان. 2 کاله کېږي چې صالح زمانخیل دغه کوچنۍ کارخونه جوړه کړې. هغه خپل میلمستون په کارخونه بدل کړ او په دغه ځای کې 6 نجونو ته د کار زمینه برابره کړې. ما در اول از 2000 افغانی شروع کردیم که اول مواد گرفتیم، بعدا دیگه کار کردیم، فروشات کردیم، تولکی، آستا آستا دیگه که تا بوتل و لیبل و اینطورا رسیدیم. زمانخیل ادعا لري چې په دغه کارخونه کې تولید شوي محصولات طبیعي او لوړ کیفیت لرونکي دي. هغه اوس مهال په کابل او نورو ولایتونو کې له یو شمېر پلورونکو سره قرارداد لري. زمانخیل له هیوادوالو غواړي چې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي. خودم آرزوهای بسیار بلند دارم، بسیار زیاد دارم که کارخانه‌ام کلان شوه، بزرگ شوه، اما امرای ما هیچ کدام کمک صورت نگرفته. باید دولت، مؤسسات، امرای ما نهادهای خارجی امرای ما کمک کنن که ما اول همی کارخانه خود بزرگ کنیم، شاگردای خود فراوان کنیم، دیگه تولیدات ما زیاد شوه. ما صرف در آشپزخانه چیزی که ضرر داریم از اون ما استفاده میکنیم که به ما ماشینری بتن، وسایل بتن. له زده کړو وروسته پاتې نجونې په دغه کارخونه کې په کار بوختې دي. د خپل کاري حالت د ښه والي په موخه له مرسته کوونکو ادارو د ملاتړ غوښتنه کوي او د خپلو هیلو په اړه وایي. ما میخواستم که مکتب تمام کنم و پانتون بخوانم و در آینده یک دکتر خوب شوم و بر هموطنان خود کمک کنم. من خودم بسیار خوش داشتم که رشته حقوق بخوانم و متاسفانه که از مکتب باز ماندیم و نتونستیم که پیش بریم. د ډیوې کارخونې مشره له نجونو غواړي چې په هیڅ شرایطو کې تسلیم نشي او خپلو اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي.